بسم الله الرحمن الرحیم. په تیره ویډیو کې تر ده حد رسیدلی وو چې د مشرکینو 14 تنه مرداریږي او بالاخره په تیښته بریالي کیږي او یو ځل بیا د احد د غره تر شا ټول مشرکین راجمع کیږي. هغه 50 نفر چې د عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه په مشرۍ باندې په غونډۍ ناستو، د هغې څخه 40 نفرو د میدان ته د غنیمت د ټولولو لپاره راښکته شول. عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه ډیره منع کړل، خو هغوی ویل چې کفار وتښتېدل او فتح د مسلمانانو شوه، نو موږ به غنیمت ټول کړو. په دې وخت کې د کفارو هغه درې ډلې چې سره یو ځای شول، د ابو سفیان، اکرمه ابن ابي جهل او د خالد بن ولید ډله، کله چې دوی د احد د غر په شا سره مخامخ شول، خالد بن ولید چې دغه وخت ایمان نه راوړی، د ابو سفیان څخه یې غوښتنه وکړه او ویې ویل ما 3 حملې په دغه غونډۍ باندې راوړې دي، مګر غشي وشتونکي ډېر زیات ول. اوس چې ګورم نو غشي وشتونکي راته کم ښکارېږي، یو ور بیا حمله کوم، که چېرته کامیاب شوم تاسو هم راپسې راشئ، او که چېرته ناکام شوم نو واپس به بیرته مکې معظمې ته ځو. خالد بن ولید د 100 اسونو سره په غونډۍ باندې راغی، اول ته چې ګوري غشي وشتونکي کم ول نو ور باندې راجګ شو. عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ او د هغه 10 تنه ملګري سخته مقابله وکړه. روایت لیکلي چې حضرت عبد الله بن جبیر رضی الله تعالی عنہ سره 50 غشي وو، 50 غشي ټول استعمال کړل. توره ورسره وه، په هغې د اسونو پونډۍ وهلې، مګر توره یې په لاس کې ماته شو. همداراز جنګ یې په چاړه باندې شروع کړو، خو اخر هغوی نه پر ډېر ولو حضرت عبد الله ابن جبیر او د هغه 10 تنه ملګري په شهادت ورسېدل. اکرمه ابن ابي جهل هم د 100 اسونو سره په شا باندې راغی او داسې ټوله ډله چې 3000 کفار ول ټول په د شا طرفه په مسلمانانو باندې حمله راوړه او مسلمانان مصروف ول، غنیمتونه یې ټولول. نو ډیر سخت شکست او سخت حالات په مسلمانانو باندې راغی. داسې سخت حالات راغی چې حضرت انس رضی الله عنه وایي چې مسلمانانو یو بل پیژندل سره نه، ځکه چې خلک سره ډیر زیات شول. مسلمانانو زما تر راونیو په تور باندې وهو، ما غږونه وکړل چې زما تر دی، مګر تر څو چې هغوی زما غږ ته غوږ نیو یا زما اواز اورېدو، نو زما ترې په شهادت رسولی. بیا د جنګ نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته دیت ورکوو، مګر هغه دیت یې واپس بیرته بیت المال ته وسپارو. په صحابه کرامو کې یو صحابي و چې مصعب ابن عمیر رومي و، د شکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ورته او اخلاق هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یو ورځ فرمایلی هم و چې زما او ستا اخلاق او شکل سره ورته دی. عبد الله ابن قمیه یو کافر دا ګوري چې مصعب ابن عمیر رضی الله عنه بیرغ په لاس کې نیولی، د داسې فکر وکړو که دا چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، نو ورغی د مصعب ابن عمیر رضی الله عنه باندې د تورې وار وکړو، د هغه مبارک ښي لاس پرې شو، بیرغ یې ترنه وغورځېد، بیا یې په چپ لاس باندې ونیو، په چپ لاس یې ورته ګزار وکړو، نو بیرغ ترنه بیا وغورځېد. د دواړو لاسونو یا د دواړو مټې هغه لاسونه چې کوم پرې شوي وو په قطع شوي مټو باندې بیرغ ونیو، د ور باندې بیا وار وکړو او بالاخره مصعب ابن عمیر رضی الله عنه ته حق ورسېد. عبدالله ابن قمیه په دې وخت کې आवाज وکړو چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په شهادت ورسو. په دې وخت کې ابلیس د جعاله ابن سراقه په نامه باندې یا هغه په شکل باندې راغی او په هوا کې یو غږ وکړو او وی ویل چې خبردار رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی وفات شوی دی. په دې غږ سره د صحابه کرامو هغه دم او شیمه چې د جنگ لپاره په زړه کې وه هغه یې د لاسه ورکړه او زیاتره صحابه کرامو د جنگ میدان پرېښود. په 200 صحابه کرامو کې په بعض روایات 14 صحابه کرام، په بعض روایات او په بل روایت کې 15 نارینه او یو ښځینه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته پاتې شول. کفار چې ګوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی، نو د عبدالله ابن شهاب الزهري په نامه باندې یو کافر په میچنوغده کې یو تیږه کېښوده او هغه یې تاو کړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تندی مبارک یې ورباندې وویشت. عتبه ابن ابي وقاص نامه باندې یو کافر ظالم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې گزار وکړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم شونډې مبارکې ډېرې سخت زخمی کړې او همداراز د رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 غاښونه مبارکان هم شهیدان شول. عبدالله ابن قمیه په نبی علیه السلام باندې د تورې گزار وکړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر باندې جنگي خول او هغه خول چې 2 زنځیرونه یې لرل، په هغه زنځیر
خول مات شو او د هغه زنځیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک په دواړو غومبرو کې ننوت. په دې حالت کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک څخه د زنځیر کړۍ وباسي. په دې وخت کې ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ راغی او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته عذر وکړو چې ماته پرېږدئ زه به ورڅخه دا کړۍ راوباسم. هغه مبارک چې دا کړۍ ډېرې کلکې وي په خپلو غاښونو باندې له رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ څخه ویستلې، نو د هغه مبارک مخامخ د مخې غاښونه هم ووتل. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما چې کله دا غږ واورېد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شوی دی، نو ما لومړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاش په شهیدانو کې وکړو او ویل مې چې هسې نه که رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شوی وي، هسې نه چې آسونه او د آسونو پښې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسد مبارک خراب کړي چې د میدان څخه یې وباسم. هغه مبارک وایي چې ومې کتل رسول الله صلی الله علیه وسلم مې لرې ولیده چې په یو تیږه باندې ولاړ دی او مخ مبارک یې په وینو سور دی او غږونه کوي چې ای د الله بندګانو زما طرف ته راشئ. په دې وخت کې مې یو غږ وکړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی او هغه د په تیږه ولاړ دی. نو ټول هغه صحابه کرام چې د جنگ شیمه له وجود څخه وتلې وه بیرته یو ځل بیا په جوش راغله او د جنگ میدان ته راغله او کفارو ته شکست ورکو، کفار وتښتېدل. په دې جګړه کې 80 تنه صحابه کرام په شهادت رسیدلی وو په شمول د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ او د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ شهادت د وحشی په لاس باندې شوی دی او وحشی چې کله حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ په شهادت ورسو، نو هغه هنده چې د ابو سفیان میرمن وه د هغه زوی ولید حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ په بدر کې مردار کړی و. د هغه د غچ له امله هنده راغله او د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ سینه مبارکه یې څیرې کړه، د هغه ځیګر یې راوویست او ویې او وروسته یې د هغه غوږونه او پوزه پرې کړه او ځان له یې ترېنه امیل جوړ کړ. نو د هغه مبارک په شمول باندې د احد شهیدان 80 تنه صحابه کرام شهیدان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پکې هم زیان ورسید او رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک او همداراز غاښونه مبارک شهیدان شول. او د کفارو چې د 14 تنه مردار شوي وو، بلکل برعکس د بدر د غزوې په شکل بدر غزوه کې 80 تنه کفار مردار شوي وو او 80 تنه بندیان نیولي وو او 14 صحابه کرام شهیدان شوي وو. په دې غزوه کې 14 تنه کفار مردار شوي او 80 تنه صحابه کرام شهیدان شوي، خو بندیان ورڅخه یو هم نه ونیول شوی. دا و موږ ته د احد غزوه. تر بیا مو په پاک او سپېڅلي ذات سپارم. والسلام.